بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پوره رحم کوونکی دی. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آیا نه د پراخه کړې موږ ای محمد صلی الله علیه وسلم ستا د پاره سینه ستا د پاره د علومو معلوماتو او ښو اخلاقو او کښته کې موږ یعنی لیرې مو کې ستا څخه ای محمد صلی الله علیه وسلم دروند بار یعنی بوج، هغه بوج چې ماته کړی وه یعنی کږه کړی وه ملا ستا، چې مراد ځنې د نبوت په ابتدا او شروع کې د وحیو اثر او بیا د وحیو عملي کول وه چې د کفر ختمول او د اسلام ترقي وه. او پورته کوي ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ ستا دپاره یاد او ذکر ستا یعنی په نبوت سره. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نو په تحقیق سره ستا د سختۍ وروسته اساني، بېشکه ستا د سختۍ سره اساني. نو کله چې فارغه سې ته ای محمد صلی الله علیه وسلم نو کوشش کوه یعنی په عبادت سره او و طرف ته د رب خپل رغبت کوه یعنی متوجه اوسه.